ماست د مستۍ خبرې مه کوئ، قسم په خدای چې خپل جب هم ډاک دا فکر مه کوئ چې د ټولو خلکو جیبونه ډاک دي. داسې خلک دي دعا کوي چې خدای بچای مې مړ مه کړي، د کفن پیسې نه لرم، صله رحمي نسته. الله اکبر الله اکبر. عجیبه خبرې کوئ. په والله ما یتیمان لیدلي دی، قسم په خدای چې په واوره کې پښې لوڅې ګرځېدل. د تا بچی به وګرځي، ته دغه برداشت لرې؟ ته دا برداشت لرې چې لور دې شکېدلي کالي واغوندي؟ دا برداشت لرې چې لور دې په اختر کې وږې وي؟ دا برداشت لرې چې لور دې سوال وکړي؟ دا برداشت لرې چې سپین سرې مور دې پردي سړي ته ولاړې چې بچي مې وږي دي؟ خو د افغانستان حالت د تراسه کابل ته راسه، ماشومان دې پښو نه تاویږي، لاس کې پولۍ نیولې وای، پولۍ رانه واخله، بېګا مې کور کې مور وږې ده، بې غیرته ته راځې دلته کنځلې که الله دې تباه او برباد که. راسه وګوره دا لرې پرتو کلو ته لاړ شه، قسم په خدای خلک د سوال لپاره لرګي نه لري. زما جب ډاک ده، زه فکر کوم چې د هر افغان همدغه حالت ده. زه بخارۍ ته ناست یم، کمپالې کې ناست یم، توس ته ناست یم، بس فکر کوم چې ټول خلک ماړه دي. زه بلډینګ جوړوم، زه اپارتمان جوړوم. مه کوئ، بدبختي ده، قسم په خدای بدبختي ده، مه کوئ. جنگ ورسه ته د دنیا وګوره، خلک دی اوه کال جنگ زور نه لري. دا اوکراین ته وګوره، 40 کاله بدبخته. د ما په مرګ د زړه ښېګ راش، سبا مې مړ که، خو د بچیو کفالت مې وکړه. د ما لور سوال ته مه پرېږده وکړه، دا سبا ما مړ که، د ما بچیان د ما لورګانې مه پرېږده، سوال ته راسه، سبا راسه چې دا د زړه خوټې دې خلاصې سي، سبا راشه. بس دا زه ډېر بد سړی یم، مړ مې کړه، خو د ما لور مه پرېږده چې تور سارې شي، د ما لور مه پرېږده چې بل ته سوال وکړي. جنرال صاحب